سلامونه دوستانو پرون ورځ مونږه سی اس اس ډسپلی پراپرټي ویلې په ډسپلی پراپرټي کې مونږه یو څو ویډیوګانې ویډیوز ډېر زیات دی خو په دې خاطر باندې چې هلکانو ایگزامز دي اکثره مصروف دي په امتحانونو کې نو مونږ لږ درس وایو ویل چې تاسو هم تنګ نشئ او ان شاء الله دا چې کله د هفته کې یو څو ورځې فاتې دي یو څو امتحانونه چې دا وشي بیا ټول زور په یو ځل باندې وباسو نن هم چې د وړو کوېشن ټاپک درته وایم نو ورته ګورئ او ښه ځان پرې پوه کړئ هیله اول خدا را چې پروني درس باندې پوه شوي یئ چې انلاین څه ته ویل کېږي انلاین لیول ایلیمنټس بلاک لیول څه ته ویل کېږي انلاین بلاک چې دا انهریټ څنګه کار کوي نو دغه شیزونه ډېر زیات امپورټنټ دي ما ورته وویل چې وروسته پروجیکټس کې دا ټول شیزونه موږ کاروو او راځي عملي کار پرې کوو نو که نه یې پوه شوي بیا درته وایم خو په دې باندې ځان ښه صحیح پوه کړه ځکه بیا به وروسته ته مشکلات زیات وي نو زه راځم سمپل داسې کار کوم چې زه یو څو ایمیج راوړم چې تاسو په ساده او اسانه باندې پوه کړم تر څو دا درس هم اوږد نه شي او یو مطلب هم ترېنه واخلئ راځم دې ځای کې زه څه کوم ایمیج راوړم ایمیج راوړم دغلته ایمیج راوړو ایمیج سورس تاسو ورته ورکوئ کوم ځای کې چې فات ده زما سره چې یو فولډر ده د فولډر دننه مې ایمیجز په نوم باندې فولډر جوړ کړی دغه سپیلنګ څه به خیال کوئ ایمیجز او بیا په دې کې دننه یو دانه فکچرز وایم چې دا یو فکچر راوړم صحیح ده ایمیج خپله بلاک لیول لکه انلاین ده تاسو څه وایي اول تاسو فکر وکړئ خپله شی به وي دې ځای کې چې دا تاسو میسج ورته ورکوئ الټ کې چې پر مثال کله چې دا ډسپلی نشي نو ورته ووایئ چې ډیډنټ ډسپلی یا ډونټ ډسپلی هر یو څه چې تاسو غواړئ یا ناٹ ډسپلی نه یو شی د پر مثال نه شو کېږي یو میسج ته ورکوئ که نه ناٹ سپورټیبل یا ناٹ سپورټډ یا ناٹ سپورټ صحیح ده دغه شانتي یو میسج تاسو غواړئ چې پر مثال تاسو پکچر شو نه شي دې کې موږ الټ کې انټرنیټ کې موږ ورته دا ورکوو همدا شانتي مې دا فات ورکړلو اوس تاسو وګورئ چې کېږي ایمیج چې خپله دا انلاین لیول ده څومره ځای چې دغه وي خپل سایز ته ګوري هغه مطابق ځای نیسي دا په ویب پیج کې اوس غواړو دغه ډېر زیات ځای نیولی او دلته کې راشئ تاسو کولی شئ چې هر ځای کې غواړئ هر ځای کې پر مثال د هیډ نه لاندې دې ځای کې ایمیج او ایمیج دا بیا داسې کار وکړم زه به دې ته یو کلاس ورکړم ځکه نور ایمیجز هم اخلم تاسو به ویب سایټ جوړوئ ویب پیج چې کله جوړوئ یا ویب سایټ جوړ کړئ خو ډېر زیات ایمیجز وي تر دې خاطر باندې چې تاسو پکې ګنګز نه شئ کنفیوز نه شئ خپل ایمیج د نه ویر نه شي نو تاسو به ډېر په احتیاط سره یو دانه ایمیج انسرټ کوئ هغه ته به کلاسز ورکوئ تر څو غلط نشي پکې او ایمیجز دنه ګډ وډ نشي ما دې ته کلاس ورکړلو ایمیج 1 په نامه باندې بیرته دلته کې راځم ایمیج ټیګ دا دې دننه بیا چې دی کلاس چې دا ایمیج 1 او دلته کې ما چې کوم ایمیج واخیستلو دا باید څنګه شي د دې ویډ او هایډ زه ټاک کړم ویډ د دې څومره وي باید ویډ وړوکی ټاک کړم تر څو تاسو ښه پوه شئ ویډ زه ورته ټاک کړم چې دا دې راشي څومره 400 پکسله صحیح ده او همدا شانتي د دې هایټ راشي هایټ د راشي 300 پکسله ډیپ مې وانخیستو چې زه ډیپ دننه واخلم صرف مې ساده دغه شانتي واخیستلو تر څو تاسو ښه پوه سئ او دې ته زه مارجنز ورکوم مارجن مې ورته ورکړلو څومره 6 پکسله او همدغه شانتي راځو یو بل ایمیج هم اخلم تاسو اول دا وګورئ چې دا راغلی که نه دا وګوره دا ما سره یو دانه ایمیج راغللو اوس راځم یو بل ایمیج اخلم ساده به تاسو بیا کارت جوړوئ وغیره شیزونه تاسو جوړوئ ښه اوس به راشم زه به یو بل ایمیج واخلم دا مې په دې خاطر باندې کار کړلو چې تاسو ښه پوه شئ ځکه موږ ایمیجز پرې نه دي انسرټ کړي په ایچ ټي ایم ایل کې مې دې کې زیات کار کړی خو دلته ما نه ده کړی نو زه همدغه راخلم داسې کوم چې ساده شي زموږ دپاره همدا زه دلته کې بیا فیسټ کوم همدلته کې راځم دا بیا فیسټ کوم نو تاسو صرف دومره وکړئ چې دغه لږ مهم ده دې ځای کې چې کله تاسو دغه فات ورکوئ دا نه غلط نشي ایمیجز دننه زه دا 2 اخلم همدا شانتي یو دلته بل فکچر ده هغه ما اخلم ایمیجز دننه دا دریم کوم فکچر دا مې واخیستلو صحیح شو همدا شانتي به دا 2 کو او دا بل به چې دا به 3 کو نو موږ ته اوس بیخي اسانه او ساده خبره شوله نو سمپل راځو څه کوو خپل کوډ ته بیرته راځو سی اس اس او دې کې دا هم را کافي کوم تاسو ته خبره بیخي ساده کوم او اسانه کوم فیسټ او دلته کې به دا بل هم فیسټ کوم اوس به دا 3 کو او دا به 2 کو زمونږ سره چې یو شول 3 ایمیج راغللې صحیح ده
ګوري ورته تاسو یو په بل سره به ډایرکټ راغلی وي. دا ګوره اول دویم دریم درې ایمیجز زموږ سره زموږ ویب سایټ ته راغللی. سایز مې ورته وټاکلو، هر شی مې وټاکل. دا چې بیا تاسو کارډ جوړ کړئ ښایسته ایمیجز پکې راوړئ، دې کې لیکل شوي وي، لاندې ورسره لیکل شوي وي، ډېر ترتیب سره برابر وي. هغې ته بکس ته موږ شیډو ورکوو، د بکس شیډو بیا تاسو وګورئ هغه ډېر زیاته مزه کوي، خو هغه بیا موږ انشاءالله چې راتلونکي واقع کوو. په دې باندې اوس تاسو صرف ځان پوه کړئ. اوس زما مطلب دا ده چې زه تاسو ته دوه ویډیوګانې، یو CSS پراپرټي ته وایم ویزیبیلیټي، او بل درته څه وایم ډسپلی کې ته وایم نن. دا دوه شیانو باندې مو سره پوه کوم او دې تر مابین فرق چې شی ده. اول زه راځم دې دویم ته او دې کې زه ورته وایم چې ته داسې کار وکړه چې ما ته د دې ویزیبیلیټي نه ده دا راته څه کوه. ویزیبیلیټي کې ګوره یو کلپس ده، دا بیا ته چې کله ټیبل ویل هلته یم هایډ او ویزیبل. ویزیبل خو چې زه کله ورته ووایم دا خو بای ډیفالټ ویلیو ده، دا خو ما سره هسې ویزیبل وي. ګورئ هېڅ اثر هم نه ده غورځلی، همدوم پکچر د هغه ما سره شو کېږي. خو که زه چېرته ورته ووایم چې دې ویزیبیلیټي ما ته څنګه که هایډن که ویلیو مې شی ورته ورکړله، هایډن مې کړله، نو زما سره به دا پکچر څنګه شي، دا به راسره ورک شي. ولیدل دا پکچر زما سره سارو خوړلو ورک شو، مکمل ورک شولو دا پکچر، ځکه دې ویزیبیلیټي ختمیږي. همدا شانتې که زه راشم چېرته کې او زه ورته ووایم چې نه داسې وکړه، دلته کې اوس راځم او د دې ویزیبیلیټي زه ورته څه کوم هایډن کوم. ګورې ورسره دا پکچر د خپل ځای نه ورک کېږي. صحیح، دا پکچر ګوره خپل ځای نه ورک شو، خو بل کوم اثر په دې باندې نه پرېوځي، صرف دومره وشول چې دا پکچر له خپل ځای نه څنګه کېږي ورک کېږي. دا ایریا شته ده اوس هم زما سره پکچر پروت ده، خو موږ ته شو کېږي نه، موږ ته ښودل کېږي نه، موږ ته ډسپلی نه ده. نور شته ده پکچر ایمیج پروت ده، خو هغه موږ ته ډسپلی نه ده. خو که زه چېرته کې راشم ګوره موږ ته نه شو کېږي، موږ ته ښکاري نه، خو هغه ایریا هم نیولې، ځای هم نیولی. ګوره دلته کې دغه که چېرته کې دا زه اوس هایډن کمه او دا زه هایډن مې کړلو که نه، دا ګوره ورک شو زموږ له سترګو نه، خو هغه ځای نیولی، هغه ایریا نیولې، لکه هغه د کوم ایمیجز ده هغه نیول شوی ده. خو که زه راشم او د دې ډسپلی نن کم چېرته، هم د دې اولني نه ده، د دې ډسپلی زه ورته نن کم. ګوره د دې ډسپلی زه څه کوم، دا زه نن کوم. دا که ما چېرته نن کړه د ډسپلی مکمل د ایمیج لکه بالکل زموږ سره چې موجود نه وي یا بالکل اخیستی نه وي، دې دغه شانتي ساده الفاظو کې ورته وایم. وملیدلو هغه مکمل دغه ایمیج هم ورک شو، ایریا هم ورک شو، سیسټم هم ورک شو، هر څه ورک شول. نو دغه شانتي به تاسو کله کله خپل ویب سایټ دپاره ایمیجز واخلئ وغیره شیزونه به واخلئ، که هغه ایمیج وي، که هغه تا سره فرض مثال زه غواړم دغه ما سره هیډ ټو ده، زه دا غواړم چې دا ورک کړم، اوس هسې راغلی فضول بد ښکاري، یا دا دویم پاراګراف ورکوم یا دا هیډ ټو ورکوم، یعنې هسې فضول راغلی، ما سره به درد باندې نه خوړل کېږي. دلته کې موږ دا ورکوو. یا همدا شانتې کوم معلومات وي، تا چې دا وغیره مختلف قسمه معلومات دې اخیستې دي، ارټیکل دې راوړی دا، نور شیزونه دې راوړي دي، ته غواړې چې اوس فرض مثال فلحال ورته ضرورت نشته ده، خو بل وخت شو کوې، همداسې وکړه چې راشه صرف د دې ډسپلی څنګه که ورته هایډن یې کړه. نو ګوره زه څنګه چل کوم، نن یې کوه ډسپلی، دا هیډ ټو ده، زه ورته وایم چې دې ډسپلی راته څنګه که دا راته نن که بیخي څنګه که راته نن یې که، چې نن مې کړله مکمل، لکه موږ چې بالکل دغه کوډ نه وي کړی، بالکل موږ خپل ویب سایټ ته راوړیم نه دا شانتې ګوره دا به هم ختم شي. او دغه ګوره پورته لاړلو، هغه ځای چا ونیولو، هغه ځای د بېرته دغه پاراګراف ونیولو. خو که زه صرف د دې ویزیبیلیټي نن کم هغه کمه هایډن کم، نو بیا به څه وي زموږ سره ایریا موجود ده، خو صرف دا شی زموږ د سترګو نه ورک کېږي. صرف دغه کوم هیډ چې موږ اخیستی دا به زموږ د سترګو نه څنګه شي ورک به شي او هایډ به شي، او نور به هغه ایریا او سیسټم ځای به دی نیولی وي. ګوره دا ځای تک سپین پاتې شولو د همدې ځای دپاره. نو دا و زموږ سره ویزیبیلیټي هایډ کول او ویزیبل د دې بای ډیفالټ ویلیو ده. په دې باندې به تاسو ځان پوه کړئ چې دی بای ډیفالټ ده، د ډسپلی نن او دې تر مابین فرق شی ده. تاسو ته په ایګزام کې هم راتللی شي، همداسې انټرویو وغیره کې هم نه خلک پوښتنه کولی شي، او خپل هم درته ډېر زیات امپورټنټ ده. دا و د نن ورځې وړوکی شان ټاپک. یو بله خبره دا ده چې تاسو نن ورځ اسایمنټ نشته، مزې کوئ، انجوای وکړئ. انشاءالله سبا بیا نور غټ ټاپک یې شروع کوو، غټ نه خو لږ درس وایو یو څو ورځې، تر څو نور ملګري ښه په ارام باندې امتحانونه ورکړي. زما هم امتحانونه را روان دي، زه په دې خاطر باندې کوشش کوم چې زر درته دا CSS ختم کړم او د دې نه موږ خلاص شو. بیا آینده کې چې دا نور ډېر زیات مهم ټاپک کې موږ ته فاضل ته کې وګورئ که نه، دا تاسو ګورئ ډېر شیزونه پاتې دي. خیر په دې باندې بیا کار کوو، ښه ډېر دقیق کار پکې کوو. نو دا نن ورځ یو وړوکی ټاپک خدای دوی کې چې پوه شوي که چې ته نه یې پوه شوي، نو بیا کولی شئ زما سره په شخصي کوم کانټیکټ کې چې پوه مو کم پئ.